وغیرہ وغیرہ دغه سينور خو چې کله د جهاد د وینو تو یو خبره بیا الته مونږه غنمن یا د سود پر خودلو خبره هغه به مونږ نه من یا چې د انفاق فی سبیل الله خبره پیسې ورکولو خبره هغه به مونږ نه منو همدا غرنګ نور خواږه سنت دا ټول مونږ منو چې موږ مزاج مطابق زموږ طبيعت مطابق او چې کوم زموږ د طبيعت یا د مزاج مطابق نه بیا نه منو نو الله وایي څوک چې دا شکار کوي چې څه خبره منی او څه نه منی دا په دنیا کې رسوایی او آخرت کې به شدید عذاب یا الله دې موږ بچ کړي د داسې حالت نه خو زموږ د مسلمانانو نن سبا رسوایی چې دا د دې یو وجدا هم ده چې موږ آسان احکامات منو او خاص کرغه احکامات چې موږ معاشره کې عام دي لکه روزه زموږ معاشره کې عام ده ستل کې نو ټولي ساتو پروژه کې ختم کول د عام دی موږ دا ټول ساتو عام خو سود پر خودل موږ معاشره کې دانشته نه بنه کو موږ معاشرتي نه کې نه کو یعنی حالات مطابق نه کې کو نو دا سړي مثالونه دی الله دې موږ تاسو معاف کړي دا دلته چې دریمه کما موحده وا چې بالاثم والعدوان په ګناه او زیاتی کې به امداد نه کوي دې باره کې په سورته مائده آیت نمبر 2 مائده ویم نمبر آیات کې یو اصولي خبر الله تعالی متخدلی دا چې هغه اصول دي زموږ ټول ژوندۍ لپاره الله تعالی فرمایي وتعاونوا او تاسو امداد کوي علی البر والتقوا پنکای او په پرهیزګاری کار کې ولا تعاونوا او امداد مکوي بالاثم والعدوان په ګناه او زیاتی کې به امداد نه کوي دا ټول کارونه لپاره اصول دي دا اصولي دا فارموله ده مثلا یو سړی د غنې کار کوي ستاده پارټي نه ده هغه نه کار کوي ستاده خاندان نه ده هغه نه کار کوي ستاده بدیده ور سره خو نه کوي کې به امداد کوي هغه نه کوي کې به امداد کوي اوس یو سړی بد کار کوي هغه ستا ورور ده نو امداد بنه کوي یا ظلم کوي امداد بنه کوي هغه ستا خاوند ده امداد بنه کوي هغه ستا خزه ده امداد بنه کوي هغه ستا د کلی او د قوم د پارټي ده امداد بنه کوي مونږ حالات مطابق دا سن کوو مونږ چې کله د ورونو جګړې وي عموما دا مثال ورکوم نو چې بل ورور خبر شي نو اول بیا په دشمن گزار کوي اچا سره جګړې او ورستو بیا د ورور نه پښتنه کی څه چلو اول گزار کوي بیا غنه بعد پښتنه کی چل څو دا اول نه تحقیق نه کوي چې د ملامت یا غ ملامت کې دې چې ستاده ورور ظلم کوي کې دې چې دا بدکار کوي نو دی وجنا دا اصولي آیات مسلمانانو لپاره چې وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کچېره په دې آیات باندې مونږ په دې آیات باندې عمل وکړو مونږ سیاسي مخالفتونه به ختم شي زمونږ مذهبي مخالفتونه به ختم شي دغه چې تم قران وای زم قران وای ولې یو بل مخالفتو تم لا تخلق را بالي زم لا تخلق را بالي ولې مخالفتو تم د اسلام غالبه کوشش کوي زم غلبه کوشش کوم ولې مخالفتو کدا ټول نکی وی او ته وای چې نکی دا زم وایم چې نکی دا نو کار چې به کې تعاون وکړو هم دا کوي چې بابادی کې هم دا کوي یو بل سره موږ تعاون وکړو بس خبره به ختمه خو موږ خدا حکم نه منو موږ خپل د پارټي د مزاج او د ډلې او د خاندان او د رسم او د خپل ځان د پرغم جوړ کړی دی او هغه خبره منو دته الہ وای دا چا خبره چې معنی د الله په مقابله کې الله دې موږ تاسو بچ کی دا سي حالت نه نو اولئک الذین اولئک اندغه کسان الذین اغ خلق دی اشتراو چې وای غستا الحیات الدنیا ژوند دنیا بالآخرت د آخرت په مقابله کې فلا يخفف بس کم بنکړل شي سپک بنکړل شي تخفیف برا نه وړل شي عنهم العذاب د دوی عذاب کې وکمه ناراضي ولا هم او نه بدوی سرا ينصرون امداد وکړل شي الله دې موږ بچ کی داسې حال نه ولقد وبتحقیق سرا اتینا موږ ورکړو موسی علیہ السلام ته الکتاب کتاب وقفینا او سبل پسې مرواستول پر لپسې یو بل پسې بل متصل یو بل پسې بل من بعده ورسل د موسی علیہ السلام نا بالرسل پیغمبران دا دوی باندې احسان وکړو یو پیغمبر ورتل نه بل پیغمبر بمرا واسطو او اتینا او ورکړې وی مونږه عیسی علیہ السلام ته ابن مریم چې زوی د مریم د سره هر وخت نوم چې راځي ابن مریم وی ځکه چې د پلار نو د الله تعالی د معجزې په بنیاد باندې بغیر د پلار نه پیدا کړو څلور قسمه مخلوق الله تعالی پیدا کړی دی یو به مور به پلار چې هغه آدم علیہ السلام یو بغیر د مور نه چې هغه حوا او یو د صرف د بغیر د پلار نه چې هغه عیسی علی السلام یو د مور پلار په نتیجه کې چې هغه موږ ټول نو عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم البینات هغه تم ورکړي وی البینات خکارا معجزې خکارا دلایل د څه معجزې په سورته مائده
آیت نمبر 110 110 نمبر آیت د سورۃ مائده کې د معجزو ذکر ده. واستخلقوا من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني ويستخرج الموتى. دا دغه معجزې وي د عیسی علی السلام چې کله بتا یعنی خټو نبی یو مرغې جوړ کو پکې به پکې واچو به بغښمه ده مرغې و همدا غرانګي یو هغه مړی قبر ته بوتل دو ورته ویل چې قم باذن الله بیا بغه پاتې دو همدا غرانګي چاته به ویلې چې ستا کور کې دغه خوراک دی بیګا کړي دي او دومره خوراک دی کور کې جمع کړي دي. دا معلومات عیسی علی السلام ته وو. همدا غرانګي مور نه پیدا شوی ډون بو لاس به پیراک غلو هغه به جوړ شو. همدا غرانګي مور نه پیدا شوی د برس مرز ولا بو هغه باندې بلاس راکګه الله تعالی به جوړ او دا ټول د الله په حکم. دا د عیسی علی السلام معجزې وي. دا د عیسی علی السلام کمال نه وو. دا د الله معجزه و. د الله تعالی طرفنا ورکړی شوی و عیسی علی السلام ته. دې ته اشاره ده. وَأَيَّدْنَاهُ او مونږه مضبوط کو. ايد د لاس نه دی لاس موکړو یعنی مضبوط موکړو هغه مونږه مضبوط کړو هغه بروح القدس بجبرائیل علیہ السلام ذریعہ سره. روح القدس نه مراد دلته جبرائیل علیہ السلام دی. د جبرائیل علیہ السلام ذریعہ سره مونږه دغه مدد وکړو. افکلما آیا هر واره یا هر ځلې جاءکم چرابولو تاسو ته رسول یو پیغمبر بما هغه حکم یا رابولو تاسو ته یو پیغمبر هغه حکم سره لا تهوا چې نه خوخی انفسکم تاسو ځانونه تاسو زړه خوخ نو استکبرتم نو تاسو به غرور سره انکار وکړو. تاسو به غرور وکړو انکار به وکړو هغه نه ځکه چې تاسو نفسیات وبنه خوخو تاسو بزله باندې باغه بد لګیدو. هر ځلې به حکم راغلو تاسو به دغه سکو کم حکم کم بچ تاسو په مزاج مطابق بنو هغه به تاسو بنه منله. ففريقا نو یوډلا کذبتم دروغجن کړل تاسو وفريقا او یوډلا تقتلون تاسو به وجلا قتل کوله به تاسو. دا یو خبر از ده کوي دا قاعده د ګرامر د عربي د ګرامر هغه ګرامر خو نه د کیږي نه ګرامر اشاره کوي تاسو ته خودمره تاسو کوئی شی چې په عربی کې د دوی مشهوري زمانه ماضی او مضارع د حال او د مستقبل دواړو زمانو ته ویل کیږي. یعنی هغه زمانہ چې هغه په حال کې یا مستقبل د پاره. نو دا چې کله الله تعالی ذکر کی لکه د تقتلون وغیرہ چالک عربي ویلی په دې باندې پويږي. دا اصل کې الله تعالی دوی ته وایي چې تاسو به پیغمبران قتل کول. نو دا خو ماضی ده مخکې تیر شوی دي د 1400 کارونه ډېر ضمانت شوی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې دا کارو خو دلته الله تعالی زمانہ د مزینه کړی چې دا ویلی وی چې وقتلتم او تاسو مړ کول یا تاسو مړ کړیو. نو دې مراد دا وی چې کله مضارع ذکر شي د دې مراد دا وی چې دا کار تاسو ماضی کې کولو دا کار تاسو اوسم کوي دا کار به تاسو بیا هم کوي. دا دې لپاره الله تعالی ذکر کوي. چنانچه موږ وجه لکه اوس نن سبا امریکا دا غینه مخکې روس او غینه مخکې برتانیا او غینه مخکې نور عموما عیسایان او یا يهوديان په پوښ کې هغه دي ټول عمر څوک چې د نیکی دعوت ور کوي یا څوک چې د الله تعالی د دین دعوت ور کوي یعنی پیغمبر خو د الله تعالی دین دعوت ور کوون کوي کنه او د الله تعالی د نظام قائمون کوي بس هغه د دې قتل کول هغه لپاره منسوبي او دا د دې کار محکمو اوسم دی او بیا به همي هغه طرف ته اشاره ده. او دویمه خبره دلته یو حدیث تاسو اورئ چې بما لا تهوا انفسکم استكبرتم تاسو تکبر وکړو. د تکبر د پاره په سورته غافر کې آیت نمبر 60 سورته غافر آیت نمبر 60 سورہ غافر آیت نمبر 60 کې الله تعالی د تکبر په بنیاد باندې د الله نه امداد نه غوښتلو ذکر کړی دی چې ان الذين يستكبرون بشکا کسان چې هغه تکبر کوي ان عبادتي د زما د بندګینا سيدخلون جهنم داخرين زرد چې موږ به داخل کو دی جهنم ته په داخلولو سره پس په داخلولو سره نو دی وجه الله په مقابله کې هر وخت عاجزي او الله تعالی ته هر وخت محتاجي پکار ده. دا د دې بل ګناه یا د دې بل بدی الله ذکر کوي وقالو اوایدوی قلوبنا زړه زمونږه غلفن په پرده کې دي ډک دي غلف دا ویل کېږي هغه لوخي ته چې هغه کې نور وبنه ځایږي همغه وای د خلو پیڅ پوریا ډک شوی دی یا نور شپه کې نه ځایږي هغه د عربي کې غلف وای. نو دی وای چې مونږه د زړه د خپل د دین نه د کم چې مونږه ځان ته ګډوډ کړي تحریف هم پکې کړي دا دین ډک دي دې کې دا تا چې کم دین راوړی دی او د قران ته وای دا پکې نه ځایږي
دا به نه ځایږي دا نور خبرې مونږ ته مکو یعنی